کلثوم چرته یار د کوم ټیم نه زستا ویټ کوم کالج مخې ته ته خو رانغلې ها زما ویټ کېږي ما ته پته نشتی خیر کم کالج ته درشم کم کالج مخې ته درشم هلو ته خبره واوره الله دا څه دي دا خو روم نمبر دی زما په خیال کلثوم ماله غلط نمبر راکړی اوهو یار مړه رینګ یې راته کټ کړ څومره ښایسته اواز یې و اوهو چا رینګ کلی و څوک وه یار پته نشته چې څوک وه خو د اواز یې دومره ښایسته و که نه په زړه یې داسې چل وکړو او دا یې ته پکې وویل د کالج مخې ته انتظار کوم مړه والله دا به څوک و یا دا به څنګه معلومه کړو اوهو یار ته څه ټینشن کې زمونږ هغه عبید ته نمبر سینډ که په لږ ساعت کې به ډیټیل راوباسي مړه یار دا دې کومه خبره وکړه خو زه نمبر نه سینډ کوم ورته په خپله عبید سره میلاویږم دا نمبر ورکوم چې بهیې ټریس کړه دا معلوم کړي چې دا څوک دی اوه به غټ کار وکړي یاره دا کلثوم پته نشته مالې د چا نمبر راکړی و او اوس راوم نه رسېده اوه دا وګوره اوس بار بار کال کوي او ما تنګوي پته نشته دا به څوک وي اوهو یار دا څه قیده خو بربادین کټ کوي خو پرېږده وه دې حلم زما سره شتي ورځم چې غونډې ډیټیل یې راوباسم پته یې ولګي السلام علیکم عابده وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې ټیک ټاک اچھا بس ښه نو یار یو نمبر مې در سینډ کو تاسو ته یا دې ډیټیل لږ پکار چې دا څوک دی او کوم ځای دی بس نمبر راولېږه ډیټیل به راوباسو لږ ماته زر ووایه بېرته واپس ښه هلو ریحانه دا خو ستاسو کلیواله ده دا خو د یوې جینۍ نمبر دی په دې دې څه کول یار او بالکل دا جینۍ نمبر دی خو لږ پکار ډیټیل لږ پکار دی هسې بس طبیعت مې ورسره لګېدلی مهرباني شکریه مننه چېرته یې خو تا پسې کالج ته رالمه مګ چې میلاو شم در سره الله دا خو بیا هغه روم نمبر دی دا ما پسې کالج پورې راورسېدو که زما د کور خلکو ته پته ولګېده ما باندې به تعلیم هر څه پرېږدي چا نه هیلپ واخلم بس د خپل ترور زوی عبدالله ته ویم هغه زما هیل مدد وکړي عبدالله خبره واوره ودرېږه زه ډېره زیاته ټینشن کې یم سمیرې تا ته څه ټینشن دی یو نمبر دی او ما بار بار تنګوي څو پیره مې ورته وویل چې کال مه کوه بس عبدالله پتا مې پرېښوده خامخا راسره هیلپ وکړه سمیرې د دې خبرې ته هېڅ څه ټینشن مه کوه او دا خبره غونډه ما ته پرېږده زه ته زه کور ته لاړه شه ته او د دې خبرې به زه ډېر زر در حل راوباسم واه دا خو راجنۍ مسج دی کو زما سره میلاوېدل غواړې زموږ د دوکانونو خواته راشه دنیا کی زندگی بس 2 दिन की जिंदगी है रहमत में तेरी रहकर कुछ करना चाहते हैं अपना बना ले मुझको दुनिया के गम बड़े हैं मेरे खुदा करम कर خیر شه ریحانه څه کې مړه څه به درته ووایم ویجنۍ ملاقات ته راغلی او خیر ته دلته څه کې نه مړه دا څه وې
مزې دې وکړې مزې. زه خو هم مې جنۍ خواله راغلی یم خو نشته دی، ډېر انتظار مې ورته نه وکړ. مړه دا څه وې لکه ته خو دا قیسې پیسې نه کې او هغه جنۍ څوک د خوش قسمته چې ته انتظار کې ما ته خو ومخایه که نه یاره. ولې به ته ونه ښیم؟ ستاسو هغه کلي هغه شبانه دغه تا دا خبره څنګه وکړه؟ دا مې په دې خوله وکړه بې غیرته ته لا ماته بدماشي وکړې. بدماشي نه ما ته پوهېږي. مه کوه، د بدماشۍ شی نه دی پوه شوې؟ د بل د عزت خیال ساته بې غیرته. کینه بې غیرته، ته د بل په عزت باندې نه خفه کېږې او په خپل عزت باندې خفه کېږې. هغه هم د چا لور ده چې بار بار ورته رینګونه تکې او هغه فضول ته تنګې. ریحانه هره جنۍ یو شانتې نه وي، د یو څو جنکو د لاسه به ناماشېره شرمېدلي، خو دا پښتنې داسې غلط کارونه نه کوي. دا زمونږ د دیر علاقه ده، چېرته دا کیسې پیسې ښکته کوه. دلته دا شیزونه نه چلیږي، دلته پښتانه اوسیږي او چېرته سبا له به چا تخته کړی څوک به دې د تپوس هم نه یا. او دا چلونه مه کوه قلار شه. سوال درته کوم، منت ته کومه. په زمانه غلطي شوې ده، هره جنۍ ته به زه د خور په نظر ګورم. دا زما خوریانې دي، ما نه ده پکار چې په دې عزت باندې لاس واچوم. ما معاف کړه، زما نه غټه غلطي شوې ده، ما معاف کړه. زه به الله څه جواب ورکوم. दुनिया की जिंदगी बस 2 दिन की जिंदगी है, रहमत में तेरी रहकर कुछ कर न चाहते हैं. अपना बना ले मुझको, दुनिया के गम बड़े हैं, मेरे खुदा करम कर, दर पे तेरे